د نافرمان اولاد او نافرمان ښځې د تابعدار کولو دپاره د یا شهیدو دا وظیفه 21 پیرې ووایه او هغه پې باندې په دې طریقې دم که الله جل شانه به د ستا تابعدار وګرځي. زما عزتمندو نن درته د الله جل شانه یو پاک نوم دی یا شهیدو. د دې درته یو داسې زبردسته طریقه ښیم که د ستا اولاد نافرمانه ستا ښځه نافرمانه وي او ته دا وظیفه وله 21 پیرې وکړي او دا کومه طریقه چې درته اوس ښیم په دغه طریقې سره ته هغوی دم کې نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت باندې هغوی د ستا تابعدار وګرځي. یا شهیدو د الله جل شانه یو ډېر مبارک نوم دی او معنی دا حاضر او ناظر، یعنی الله جل جلاله زموږ د ټولو احوال ویني او زموږ د ټولو احوالو نه خبردار دی. نو په دې اسم مبارک کې الله داسې قوت اچولی دی چې کم نافرمان کس وي یعنی اولاد د نافرمانه دی او هغه د ستا خبره نه مني، په دې آیات مبارک باندې دم که الله جل شانه به د ستا تابعدار وګرځي. که ښځه د نافرمانه ده او د ستا خبره نه مني نو په دغه د کوم چې د الله جل شانه دا نوم دی یا شهید، په دغه یا شهید نوم مبارک باندې دم که الله جل شانه به د ستا تابعدار وګرځي. راځي د نافرمان ښځو نافرمان اولاد د ټیکولو دپاره به دا وظیفه په څنګه طریقې سره کوو. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې سحر وختي تاسو به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایئ. سحر وختي مې یاد کړو، یعنې د سحر د لمانځه نه پس 3 کرته به په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایئ. بیا به 21 پیرې یا شهیدو ووایئ، آخر کې به جل جلاله ووایئ. بیا 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولئ او د هغې نه پس د نافرمان اولاد یا نافرمانه ښځه هغه د تندي د ویښتو نه ونیسه او هغه پې باندې دم که. روزانه د عمل تاسو جاري ساتئ، انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین د ستا تابعدار وګرځوي.